You read loudly. ته په لوړ اواز لولې. ته په لوړ اواز لولې. You write neatly. ته صفا لیکې. ته صفا لیکې. You obey parents. ته د مور پلار منې. ته د مور پلار منې. He opens the book. هغه کتاب کولاوهي. هغه کتاب کولاوهي. He drives slowly. هغه ورو ګاډی چلوي. هغه ورو ګاډی چلوي. He wears a cap. هغه ټوپی په سر کوي. هغه ټوپی په سر کوي. She sweeps the floor. هغه فرش صفا کوي. هغه فرش صفا کوي. She sings a song. هغه سندره وایي. هغه سندره وایي. She tells the truth. هغه رښتیا وایي. هغه رښتیا وایي. They come early. هغوی وختي راځي. هغوی وختي راځي. They sit quietly. هغوی په قلاره کینی. هغوی په قلاره کینی. They share food. هغوی خوراک تقسیموي. هغوی خوراک تقسیموي. They love animals. هغوی د ځناورو سره مینه کوي. هغوی د ځناورو سره مینه کوي. The sun rises in the east. لمر د مشرق نه راهیږي. لمر د مشرق نه راهیږي. Water freezes in winter. اوبه په یخنۍ کې جم کیږي. اوبه په یخنۍ کې جم کیږي. I wash my hands. زه خپل لاسونه اینځم. زه خپل لاسونه اینځم. I brush my teeth. زه خپل غاښونه پاکوم. زه خپل غاښونه پاکوم. I carry a bag. زه بیگ وړم. زه بیگ وړم. I use a pen. زه قلم استعمالوم. زه قلم استعمالوم. I love my country. زه د خپل ملک سره مینه کوم. زه د خپل ملک سره مینه کوم. You come on time. ته په وخت راتله کوي. ته په وخت راتله کوي. You speak softly. ته په قلاره وایي. ته په قلاره وایي. You keep promise. ته د لوز پابند یې. ته د لوز پابند یې. He drinks milk. هغه پی سکي. هغه پی سکي. He cleans shoes. هغه پیزار صفا کوي. هغه پیزار صفا کوي. He learns پښتو. هغه پښتو
زده کوي. هغه پښتو زده کوي. She wears glasses. هغه چشمې لګوي. هغه چشمې لګوي. She opens the box. هغه ډبه کولا وهي. هغه ډبه کولا وهي. She loves children. هغه د ماشومانو سره مینه کوي. هغه د ماشومانو سره مینه کوي. They watch TV. هغوی ټي وي ګوري. هغوی ټي وي ګوري. They drink tea. هغوی چای سکي. هغوی چای سکي. They enjoy holidays. هغوی د چوټیانو نه مزې واغستې. هغوی د چوټیانو نه مزې واغستې. Birds fly in the sky. مرغۍ په اسمان کې الوزي. مرغۍ په اسمان کې الوزي. Fish live in water. میان په اوبو کې ژوند کوي. میان په اوبو کې ژوند کوي. Dogs guard houses. سپي د کورونو حفاظت کوي. سپي د کورونو حفاظت کوي. Do you go to school? آیا ته مکتب ته ځې؟ آیا ته مکتب ته ځې؟ Do you read books? آیا ته کتابونه لولې؟ آیا ته کتابونه لولې؟ Do you play cricket? آیا ته کرکټ کوې؟ آیا ته کرکټ کوې؟ Do you like tea? آیا ستا چای خوښ دی؟ آیا ستا چای خوښ دی؟ Do you help your father? آیا ته د خپل پلار سره کومک کوې؟ آیا ته د خپل پلار سره کومک کوې؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.